د زنکدن په ټایم کې د انسان د ټولې زندګۍ د ګټې او د بیلاد وخت که دغه وخت کې سړی د لغزش د شیطان نه محفوظ پاتې شو خو عمر له کامیاب شو او که دغه وخت کې لغزش د شیطان کې د گیر شو نو عمر له تباہ شو که تاسو خیال وکړئ مونږ خلک چې دعا کوو نو دا وایو چې یا الله زمونږ آخره خاتمه ښه کړه آخره خاتمه چې ده هغه دغه د زنکدن وخت و ځکه چې د ټولې زندګۍ دار و مدار چې دی هغه په دغه وخت باندې علما وایي چې د زنکدن په وخت کې سړی ډېر سخت تږی وي او دا وخت کې دی دا وایي که دا د ټولې دنیا دریابونه زما په دې خوله کې څوک راواچوي نو زما تنده به پې دفن شي دغه وخت کې شیطان ورته ولاړي او یو لوی کټوره لاس کې نیولې او دې سړی ته وایي چې تو وایه چې دوه خدایان دي نو دا یخې اوبه به درکړي نو دکه دنیا کې ژوند د ایمان په کمزورتیا کې تیر کړی وي نو د هغه وخت کې وایي چې دوه نه درې دي خو دا اوبه راکړه نو هغه کټوري کې علما لیکي چې اوبم نوي د شیطان پکې متیازې کړي هغه توی کی او ورته وایي چې عمر لمې د بیړه تباه کړ نو زما عزیزانو عرض دا انکشاف څنګه شوه مولانا تھانوی رحمت الله علیه لیکلی چې یو بزرگ وفات کېده نو لوی لوی علما ورته ناست چې ناشتو نو هغې شیطان ورته ولاړ دی او شیطان ورته وایي دې بزرگ ته چې یا مولانا قد نجوت مولانا صاحب خلاص شوی رانا اوس دا علما چې دی لګیا دي و اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او دا سره چې کوم مړکیږي دی وایي چې لا 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 دا علما ریان شو چې یا الله مونږه شهادت وایو او دی وایي چې لا لا د دې خدا معنا چې زه د الله د توحید اقرار نکوم دا خو غرق شو په دې کې د خدای شان او د دې سړي تبه وشلې دا او حالت لک خشو چې خشو دا علما ورته وایي چې مونږ خو دې غرق کړو مونږ درته کلمه شهادت ویلو او تا ویلې چې لا لا ا بزرګ ورته وایي چې ما تاسو ته نه وی چې لا لا تاسو سره جخت شیطان ولاړو هغه راته وی چې یا مولانا قد نجوت مولانا خلاص شو رانا وی ما هغه ته وی چې لا 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 خلاص نه مخکې ډېرې مرحلې پاتې نو عزیزانو عرض مې دا و چې پته نه لګي د زندګۍ په انجام باندې چې زمونږ انجام به څه وي مونږ سره به څه کېږي آخر وخت کې به مونږ ته د ایمان دولت نصیب هم شي او که نه به شي په دغه وخت کې که مونږ ته د ایمان دولت نصیب نه شو نو ابدالآباد دپاره هم بیړه تباه شوه بیا به نه کېږي که په دغه تمه یې چې د مرګ نه وروسته دا ساعتونه ماتونه در پسې چا وکړه را وکړه جوړ په دې به وبخلی شي دا باته یې غوږ نه وباسئ په دې نه کېږي چې د زنکدن په وخت کې ایمان بیلې که دا ټوله دنیا در پسې څوک خیرات کی د یو کنجه کې عمره خیرات به نه در رسي خیرات هغه سړي پسې فایده کوي
چې کم د ایمان دولت وګټلو د ځنکدن په وخت او چا چې ایمان بیلو دو نو کافر د دنیا تیر شو، کافر پسې خیراتونه کول څه سود نه لګي. نو عرض میں دا ہو چې توبه چې دا پدې کې تلوار پکار د ژوند پتن لګي اوستوي زل ازوان ما چې زما څخه د کوم به اخر کې و بیا توبه وباس که قدرت داسې مرګ تا تراولي چې اکسیډنټ وکي لارای موټر کې روان او یو غړپ شي غړا سره در نساوتی د توبې توفیق درته نصیب نشي، یا د هارت فیل شي روان په لار اورد یودري توبه ته چې برابرېږي بیا دې خپل اگري تشي. تاسو خیال را نو د دې وجنه چونکې د ژوند او د ساوتو پته نه لګي نو توبه کې چې ده تلوار پکار ده. الله دې توفیق مونږ او تاسو ټول ته راکړي. عزیزانو مرشو سره اوس د مرګ نه وروسته علما وایي چې د دې مړی دوه حالت دي. کدی مړی ایمان تیر کړي نو د پکور کې لا پکټ کې پروت او په جنت کې داخل، او کدی مړی ایمان نه تیر کړي د کافر د دنیا تیری نو دا مړی پکور کې پکټ کې پروت او په جهنم کې داخل. بیا د کور چ روان کی نو په دلار باندې مراحل دي، څوکۍ دي، وېدرې کم خو روان اخرت ته ځي، پاسپورت شتا، ویزا شتا، دا غزه تیارې دي کړې دي وړاندې نه دی هلته بندوبست کړی دی، بیا ته کور نه تر قبره پورې دا مراحل چې طی شي او بیا قبر ته یوسي او په قبر کې کیږي، قبر کې کیږي او خاورې په واړی او خلق ته روان شي، خلق ته روان شي. نو حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چې دا خلق چې روان شي نو دا مړه دا خلقو د پڼو आवाज اوري نو دی ورپسې را پاسي او आवाज ورپسې وکي چې کم خوا روان یې او زم چرته پرېخو. عزیزانو د فتنې دور دی، پاکستان کې رنگ رنگ فتنې دي. په دې قهرم نن دنیا اخته ده چې مړه په قبر کې اوري او کناو. پیغمبر فرمایلی دي چې مړه په قبر کې اوري. او ستا زمانہ کې یو سړی دی د مولا شکل کې هغه وی چې مړه په قبر کې نه اوري. ډله ځان لا پیدا کړي، خلک ځان لا پیدا کړي. اوس د دې علاج څه دی؟ د دې علاج چې دی هغه زنه ما او نه ته، د دې علاج چې دی د ملک صحیح قانون دی، چې د ملک قانون صحیح وو، نظم و ضبط صحیح وو. بیا ته وګوره چې په ملک کې څوک غلطه خبره وکړي. اوس ازادي ده، که څوک کوئی مړی اوري او که څوک کوئی نه اوري او که څوک کوئی مړی ټوپونه وایي او که څوک کوئی مړی ګډیږي په خبر چا چې څه وایي بس. نو عرض میں داو چې مړی په قبر کې
حدیث کې راغلی دی چې هغه आवाज د پڼو داول. بیا حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خلق تلار شي نو آتاه ملکان، دو ملائکی ورته راشي چې دو ملائکی ورته راشي نو دی راکېني. د دغه ملائکو دو حالت ای، یو حال دای چې په ډېر ښایسته شکل کې راشي، یو حال دای چې په دومره بدرنګ شکل کې راشي چې سړی ورته وګوري نو داغه نړه بوټوزي. نیک سړی ته په ډېر ښایسته شکل کې راشي او بيدینه سړی ته په ډېر بدصورته شکل کې راشي. چې کې نه نو اول تپوس دا کوي، اول چې من ربک، ستا رب سوکو. اس کا رب سرا دے سڑی سے تعلق ساتلی نو بوئی چه ربی اللہ. نبی دے سوکو ددی مڑی دو حالت ہے. کدامړې نیک وی نو پختنه سره ورته وای چې ربي الله، زما رب الله دې، زما نبی جناب محمد رسول الله. کدامړې بدوی د ایمان خزانه ورته نه نصیب شي د زنکدن په وخت. او من ربک، رب دې سوکو نبی دې سوکو، نو دې ورته دا الفاظ وایي چې ها ها لا ادري، آی هاي والله که زه خو پوهېږم، زه نه پوهېږم چې زما رب سوکو یا زما نبی سوکو. نو ملائکې ورته وایي چې اے خبیث او پلیتا، مونږ ته دا پته وه چې ته به مونږ ته همداسې جواب راکړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لومبنی ګزار د دې ملائکو چې دلی ورکړي کتا سوکتالو کئی دنیا کی وګوره چې څومره گزار تیزی دومره چغه تیزی. الله دې امان راکړي چې دا به څومره سخت گزاري چې مشرق او مغرب کې چغه اورېدې کی. الا پیریان او بنی آدم زکه نه اوري چې قدرت دا راز فاش کول نه غواړي. بیا په د باندې په قبر کې عذاب مسلط شي. دا خواري چې ور سره ملائکی وکي نو عذاب په مسلط شي. یا خود اور لمبه ور ترازی قبر تا، یا په لړمان مقرر شي. اده خدای خو خدای چې هر قسم عذابي دا قبر ورته دا عذاب تنور کی تر قیامت پورې بدا مړې په دې قهر کې گرفتاری. دا به د هغه سړي حالي چې کم سړی د زنکدن په وخت کې د ایمان دولت بیلو
ایمان ګوره دا یاد لرئ یقین او تصدیق ما جاء به النبی توای رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم شی د الله نه راوړی دی پاغه یقین کول دی ته ایمان وای دغه یقین کده ځن کدن په وخت کې چا بیلو دو نو عمر لتباش او کدا یقیني د ځن کدن په وخت کې وګټلو نو عمر له بیره پار چا وګټلو ملائکه رااله او تپوس ته وش حدیث کې راځي چې د ملائکو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر وی تصویر هغه تصویر دې مړی ته وخی ورته داسې وای چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل تا په دنیا کې د دې سړي متعلق څه خیال دې ته وګوره دې چې ورته داسې وګوري نو هذا محمد رسول الله وآمنا به دا جناب محمد رسول الله دے ما پا دا ایمان راوڑے ہو تصویر تبے ہو استداوے چھ مونگ لیدلے ندے نو مونگ بے تصویر سنگا پیجن عزیزانو دی دنیا کی پار سڑی دا لازم دی چھ اغبا خسائل نبوینا د پیغمبر تصویر زده کوي دا بس زده کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسونه څنګه دا غخبه مبارک څنګه وي دا قدمونه مبارک څنګه قد څومره د چهره دا بناوټ څومره د پوزه دا ساخت څنګه دا شونډه مبارک څنګه وي غټه وي نارای وي دا غاخونه څنګه وګونه څنګه دا پورا نقشه بتا ته یاد ای لا تاسو ته یاد چرته دې طرف تم خوبم لیدل چانم تپوسم کرے دے چې زمونږ د پیغمبر قد مبارک څنګه یا دا غلا سنت څنګه عثمان تپوسو کوي یو اندام به درته وخم چې دا داسې او دا داسې او دا داسې او دا داسې زه درته ایمانی وایم ما چې په شمائل ترمذی کې کومه نقشه ده جسد اقدس د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلې ده او ذکرې مې ده او ما شی مې بیا په خوب کې وکړ او دې طرف تم چرته تاسو راځي اوس چا درنه تاسو کو چې الکه ستاسو د کلی د ملک سر څومره ده نو درته یاد دی چې درې دړای سره دی ستاسو د کلی د چیرمن صاحب لوړ دی کمندره دی خم ورته کتلی ځکه چې شپه ورځ ورته داسې ګوري ناست دی ورته لکه تو سم کارغه غوندې هغه درته هر څه یاد دي اوس دا وایه چې د جناب محمد رسول الله ساخت د بدن اقدس چې دی دا څنګه دا د یو له نه ورځي نو هغه وخت چې ته تصویر درته ملایکی او خیو ما كنت تقول في حق هذا الرجل د دې متعلق تا دنیا کې څه عقیده او څه داسې ورته وګوري یقیني به وایي چې ها لا ادري والله کې په جنم چې دا څو کته تاسو د کړی تاسو خیال راغی نو عزیزانو عرض مې داو چاہے سړی تصویر چا وستو اگر ولی باسه ویلی دا ځان سره یادگار کدما اگر ورته جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں
زما تصویر باسی چیزان سر یادگار کی دی جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں چا پڑھ کی چی چا تصوری هغه ته د تصویر ضرورت نشته کم سړی چې د یار په زلف تړلی هلته د زنجیر حاجت نشته دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی د یار تصویر میں د زړه په شیشه کې دی او چې سر ټیټ کوم وی ګورمانه تصویر ضرورت څه نو عرض میں دا وزیدان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حلیه مبارکه دا بس دکه دا بدر تپتای دا درد زړه کې پیدا کړي داغه حدیث دا بیاده دا درد زړه کې پیدا کړي حدیث بیاده پکار دی یو مسلمان خبره پیښه شي او دی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث بیان د حدیث الفاظ بیان نو علم د مرګ په وخت کې د ایمان دولت درته نصیب کی ځکه چې د ایمان دولت خو د خدای او د رسول سره خدای او رسول سره د رابطه او تعلق خو ایمان دولت به نصیب شي خدای او رسول سره رابطه او تعلق نو د خدای او رسول کلام دې ډال کړو د دنیا د اصول د پاره دنیا دې په ګټله خلق ته به غوړې زیړې خبرې کولې او دنیا به دې پیرا ټولولا قران او حدیث چې دې هغه دې د دکانداري اسباب جوړ کړیو دنیا دې پیرا ټولولا دغه رابطه او تعلق دې ور سره نو بیان کی شاہ نور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ طالبانو ته تاسو کو چې صاحب تا هو ټول عمر درس او تدریس کې تیر کو کم شي پکې زیات خوان در کړي شاہ صاحب ورته په خدای مې دې قسمی چې طالب ته سبق وایم او عبارت راته وي حدثنا فلان قال حدثنا فلان 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 قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا قال رسول الله صحابه طالب وي نو زمان اڑا بوٹوز قال رسول اللہ وند خوان شان ورشا کشمیری ہوئی واللہ العظیم کما پا زندگائی کی پبلشی کی لیدلے چه قال رسول اللہ نو زمان زیدانو من منزونم کو او دسونم کو کوشش کو خکارونم کو دین پارا چه کم یو درد دے پزلکی درد آغا درد زمان پڑکی نشتا او هغه درد چې پزړه کې نو بیا هم کار نه جوړیږي پکار دی چې درد زمونږ لکه پیدا شي او الله دیو کې چې پیدا شي نو عزیزانو عرض میں داو چې قبر کې دا الله او د رسول متعلق صحیح سوال جواب وکي نو دا قبر روضه من ریاض الجنه د جنت د باغچونه یو باغچه په جوړ شي څنګه باغچه جوړ شي عیسی علیہ السلام یو مړ راځوندې ورته زما د قوم ته وایا تا باندې لاندې سال تیر شوی هغه صاحب نور خبر نه ما او چې مړ شما خاخ کلم او خلق را نه لاړ سکسان را الله سره سره ملاو کو نور را بیا نور را چاوي زستا منځما چاوي زستا روجای ما چاوي دخی طرف ته چټور را نه پاکړ کای وته ماړه کې خیالو کو چې ته आवाज دلته څه کې تم ور پسې ځه وې پاخي طرف ته کړکای زمو وتم چې ګورم یو بهترین باغ دی ولی پکې بیگی زدا ولی په غاړه کې ناستم او داس می کولو چې مانځه وخت دی حدیث کې راځي چې سړی مرشي او په قبر کې خخ کی ار ټیم چی خو په د باندې د قبر وخت دی زیړې مازیګری یو جنای رااله ما ته وی چې کاکا دلته منځونه نشتا بس دنیا کې دي چې سکړیا دي کړی دي او دلته مانځ و ما هغه له داسې ټیلا ورکړه چې منځ نه مې څنګه منی کې
وې د هغې غاړه کې هار و هغه وشلېد. وې راته وی چې اوس خو دې والله که پرېږدم چې دا هار دې ټیک کړی دی. وې د تار یو سر هغې ونیو او یو ما ونیو، ملغلرې م پکې پیرلې او خبرې م کولې. هار لا پیرلی شوی نه و چې تا آواز وکړو او زه راووت. عیسی علیه السلام وفرمایل قوم ته چې د دې مړي 4,000 کاله وشو چې مړ شوی. 4,000 کاله. نو په 4,000 کاله کې د خوشحالۍ وخت په د داسې تېرو لکه چې یو ګنټۍ. دنیا کې وګورئ د خوشحالۍ وخت باندې سړی پوه هم نشي، او چې غم پې راشي اړه کې وایي چې تا خوشحال لا کله وې. نو قبر به داسې ځای شي. الله دې توفیق راکړي چې زمونږ قبرونه هم داسې شي. نو عزیزانو د توبې وخت کلاو دی، دروازه یې لرې ده. تاسو وایي د توبې دروازه توبې څه کوټه نه ده چې دروازه یې بندېږي او کلاویږي. قیامت په قریب کې به نور راخیږي دې طرف نه، چې قیامت شي نو بیا به نور د دې طرف نه راخیږي. خو دې طرف نه چې په کومه ورځ نور راوختو بیا به څوک چې څنګه دې دغسې به پاتې شي بیا به توبه نه کوي. اوس نور داسې راخیږي داسې پرېږدي، بیا به نور داسې راخیږي داسې به پرېږدي. دا د توبې د بندېدو وخت به چې نور دې خوا نه راوختو هر سړی به ځای په ځای پاتې شي، نه به توبه قبلېږي او نه به ایمان قبلېږي.